السلام علیکم ملګرو، عمران ما او د ټیم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. نن د سر یو ویډیو شیر کوم چې دا سیاستدانان سي د الیکشن نه مخکې عوام سره څنګه رویه ساتي او کله چې اقتدار کې راشي او پاور کې راشي او وګټي نو نه پس عوام سره څنګه رنګي رویه ساتي. دې متعلق ویډیو دا لږ وګورئ. نن موږ عمران خان خلاف راوتیو پر امن احتجاج کوو ځکه چې عمران خان ډیره زیاته ګراني راوستې ده. غریب عوام غرق شو، غریب عوام په کور کې اوړه نشته، چینی نشته، داسې نور سامان نشته دی. نو نن موږ راوتیو باقاعده احتجاج وکړو د ګرانۍ خلاف ځکه چې د ورو توړه 1100 نه 1200 روپو ته ورسېدله. دې حوالې سره ته یو شعر وایم: ستا پر رضا زما رضا دې ربا، کاڼې هم په خېډه پسې تړلې شمه، باقاعده مې تړلي دي، خښتې مې تړلي دي. د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دی اورېدی شي که نه، بل خمار چې په خزانه ووینم، په کلمو یې مالا اور لګي ښه، بل خمار چې په خزانه ووینمه نو خیر پښتون یم څنګه غلی شمه. نو اوس به موږ ورځو باقاعده پر امن احتجاج به کوو ګرانۍ خلاف. نو راځئ ما پسې. عیسی خان، عیسی خان د غریبو خلکو اواز یې په سپیکر کې اوچت کړی. عیسی خان، عیسی خان، عیسی خان، عیسی خان، عیسی خان، عیسی خان. السلام علیکم عیسی خان صاحب. وعلیکم سلام. څنګه تاسو ښه یې جی؟ خیر دی، شکر دی. یاره عیسی خان صاحب موږ عرض کولو چې لکه مخکې عمران خان دور کې څه ټیم تر وړه 1100 نه 1200 ته رسېدلی وو، نو موږ ډېرې منډې تللې والې وو، احتجاجونه هم کړي. نو اوس چې دی تر وړه 3300 روپۍ ته ورسېده، نو ما وایي چې بهر وځو لږ احتجاجونه وکړو، خو څه وشو. ګوره هغه وخت کې چې کومه تروړه ګرانه شوې وه هغه نه، هغه عمران خان ګرانه کړې وه، عمران خان ګراني راوستې. اوس چې کومه ګراني راغلې ده دا خو د الله څېړه راغلې ده. نو تا خو دا هم ویلي که نه چې بل خامار په خزانه ووینمه. نو بل خمار مې یاد کړی و که نه، خپل خمار خو مې نه یاد کړی چې خپل خمار په خزانه ووینم. اوس خو مې شهباز شریف ناست دی که نه. او تا خو دا هم ویلي چې زه به خېټې پورې کاڼي تړم او نفس پورې کاڼي تړم. ګوره ابا کاڼي مې دا تړلي دي، کاڼي خو مې اوس هم تړلي دي. او خو داسې چل دی که نه، زما که به نه که نه ښه په ارام کور ته لاړ شي. دا ګراني چې کوم ده که نه دا شهباز شریف نه دی راوستي. مونږ خپله په شرم کې ګیر شوي یو ځکه چې زمونږ لیډر ناست دې خلاف زه راووتم، خو لیډر به رانه خوا کوي، زمونږ ټوله پارټي به خرابه شي. زه تاسو ورشئ ښه که نه، مونږ لاړ شو او تاسو ورتلی شئ، هېڅ نه کېږي، دې کې هېڅ ګنجایش نه کېږي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ځئ ورځئ ښه. دا ګوره ګراني خو چې مونږ نه دی راوستي، دا خو د الله څېړه ګراني راغلې ده. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. په خیر علي جی، څنګه چل دی؟ خیر دی، شکر. تاسو ښه جی؟ الحمدلله. کینئ، پاس کینه، پاس کینه یار، سلام ګننګار یار، پاس کینه. دې خوا سی کینه که نه نه، زه په لنګه باندې صحیح یم، زه عجز انسان یم، غریبانو خدمت لپاره راوتی یم او ټولو ته ولاړ یم. زما انتخابي نشان جی ټاټکی دی او جی زه د عوامو ډېر زیات خیال ساتم جی. او تاسو د علاقه کې سکول نږدې نشته جی، نو زه وایم چې سکول هم درته کولو کوم د خیره سره. نو جی زه اوس وټون ته ولاړ یم، انشاءالله وټ خو ماله راکوې که نه؟ ولې نه یار، انشاءالله خامخا به درکړو. انتخابي نشان مې ټاټکی باندې خو وټ وهی که نه؟ انشاءالله انشاءالله. مهرباني جی. او خوښه دې نه چې 10-15 روټونه نور هم درکړم؟ والله خبره کې خیر وزن شته جی، نو وټونه راله راکړئ که نه؟ دا خو غټه مهرباني. راشي هلکه، هغه وټونه والا راغلی دی که نه چې وټونه ورکړو دې ته. ډېره مهرباني جی. وعلیکم سلام جی. ستړی مه شئ جی، ستړی مه شئ جی، ستړی مه شئ جی، ستړی مه شئ جی. وعلیکم سلام جی. یاره مونږ ډېر وخت نه په انتظار وو، زمونږ د اصل کې د کور نه 15-20 وټونه دي. ډېره مهرباني جی. مونږ وایي چې زمونږ د وټ اصل حقدار به څوک وي. ښه ده چې تاسو راغلی. ډېره مهرباني جی. نو څه کوو؟ دا ورکړي وله وټ، غونډ وله ورکړي وټ. لږه لاره خو راکړئ که نه جی. ښه وغربولو د دې د الیکشن نه مخکې د یو بل خلاف نارې او ګراني او دا او هغه چې کله خپله ګراني راولي بیا ته څه وایي دا د الله طرف نه. نو ویډیو چې د چا خوښه شوي نو ویډیو ضرور لایک کړئ او څوک چې زموږ په چینل باندې نه وي دي زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې دارنګې فني ویډیوګانې ټول نه ډومبې تاسو ته مخې ته درځي.